نېشنلیزم. د نېشنلیزم نوم به مو ډېر اورېدلی وي، څومره چې مو اورېدلی هومره یې په اړه معلومات لرئ. راځئ نن په نېشنلیزم وغږېږو. نېشنلیزم اصلا یوه فرانسوي ویي یا کلمه ده چې له نیشنویزم څخه جوړه شوې ده، لکه سوسیالیزم، کمونیزم او همداسې نور. خو نېشنلیزم زموږ په ژبه ملت پالنې ته ویل کېږي او دا یوه داسې سیاسي ایډیا ده چې موخه یې د یو ملت ګټې خوندي کول دی. ملت پالنه یعنی ملي ارزښتونه او هویت تر هر څه لومړی دی. ملت پالنه یعنی هیواد ته لومړیتوب ورکول نسبت نورو ارزښتونو ته. نړۍ هغه وخت په سوله کې ژوند کولی شي چې ملتونه خپلواک وي او د نورو له لاسوهنې پرته خپلې ګټې خوندي کړي. خو ملت پالنه له نژاد پالنې سره هیڅ تړاو نه لري او هڅه کوي چې د یو سیاسي سیستم لاندې په نړۍ کې د انسانانو د یووالي سبب شي. د ملت پالنې باور د ژان ژاک روسو او مونتسکیو د وختونو څخه سرچینه اخلي او د ملت پالنې تعریف د فرانسې تر انقلاب پورې ګونګو، خو دا نظریه د ناپلیون له فتوحاتو سره سمه په ټوله اروپا کې خپره شوه. ملت پالنه په اسلامي هیوادونو کې په 19مه پیړۍ کې راڅرګنده شوه چې مصر او ترکیه پکې مخکښ هیوادونه وو. د یو ملت پال لپاره تر هڅه اړین دا دی چې د خپل هیواد او خلکو سره په هر حالت کې ودرېږي، هغه که په سختۍ کې وي او که په سهولتونو کې وي. د هیواد دښمنانو ته باید اجازه ورنه کړي چې هیواد ته تاوان ورسوي. د ملت پالو او ګلوبالیستانو یا نړیوالانو ترمنځ بحث په دې ده چې آیا نړۍ باید د خپلواکو ملتونو څخه جوړه شي یا د یو ځواکمن واکمنۍ لاندې متحد شي. په 1989 کال کې د برلین دیوال له ړنګېدو او د شوروي اتحاد له شړېدو وروسته د ګلوبالیزم مفکوره په ټپه ودرېده او دا توازن اوس د کړکېچن کېدو په حال کې دی، نه یوازې د سیاسي اشرافو په منځ کې بلکې د عامو خلکو په منځ کې. دا روښانه ده چې ډېری خلک اوس هم په دې باور دي چې ملتونه باید خپلواک وي. ښه خو دا ده چې په دې نړۍ کې لا هم داسې خلک شته چې په خپله خوښه ژوند کوي او هغه څه چې د دوی پلرونه د پیړیو راهیسې جوړ کړي او ساتلي دي دوی د ساتنې دنده په غاړه اخلي. دا د انسانانو فطرت دی. موږ هغه چاته ډیر وفادار یو چې موږ ته نږدې وي، د بیلګې په توګه لومړی کورنۍ، بیا ټولنه او په دریم قدم کې خپل ملت سره. که چیرې موږ پرېکړه کورنۍ، ټولنې او ولس ته پرېږدو نو ولس به په ګډه کار وکړي او په خپله خوښه به له خپلو ګټو او قانون څخه دفاع وکړي، مګر د دې همکارۍ په وړاندې یوازې زور زیاتی خنډ کېدلی شي. په 20مه پیړۍ کې کمونیزم او نازیزم دواړو هڅه وکړه چې خپلې وسلې په زور په خپلواکو ملتونو باندې د زور له لارې خپل قدرت او زور تحمیل کړي. که څه هم دوی امپریالیستان وو. د پروتستانت اصطلاحات په 14مه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې د مملکتونو د خپلواکۍ مرکز وو. کله چې 8م هنري اعلان وکړ چې بریټانیا نور د روم تر واک لاندې ژوند نه کوي، په اروپا کې لومړنۍ ملت پالنې ایډیا خپره شوه او له هغه وروسته نورو هیوادونو خپلواکۍ اعلان کړه، لکه هالند له اسپانیې څخه او امریکا له بریټانیې څخه. اروپا کې د خپلواکۍ سیالي نوره هم چټکه شوه چې د علم، صنعت او حکومتدارۍ په برخه کې بې ساري پرمختګ وکړ. خو لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې دا هر څه بدل کړل. اډولف هټلر یو ملت پال نه و، هغه یو امپریالیست و. که د هغه پلان پروازۍ د جرمنۍ تر واکمنۍ پورې محدود وای نو یوازې جرمنۍ به له ناورین سره مخ وو او فرانسویان، انګریزان او روسان به د نړیوالې جګړې سره ښکېل نه وو. له بدمرغه اروپایي اشرافو یوه مفکوره لرله چې د دوی په باور خپلواک هیوادونه د نړۍ لپاره خطرناک دي او د نتیجې ته ورسېدل چې ټول هیوادونه باید د یو ځواکمن حکومت لاندې ژوند وکړي، چې دا مفکوره په 1992 کې د اروپایي اتحادیې د جوړولو لامل شوه. د بریټانیې لومړی وزیر مارګریټ تاچر له دې نظریې کرکه درلوده. تاچر نه غوښتل چې د بریټانیې لپاره په بروکسل کې تصمیم نیونه وشي، خو په 1990 کې انګریزانو دا پریکړه وکړه چې د تاچر د نظریې پر ځای د اروپایي اتحادیې حاکمیت ومني. بلاخره د 2014 په جون میاشت کې د تاچر او 8م هنري ارمان پر ځای شو. انګریزانو یو ځل بیا د خپلواکۍ لپاره رایه ورکړه او 5 میاشتې وروسته د 2014 کال په نومبر میاشت کې ډونالډ ټرمپ د ملت پالنې تر اغېز لاندې راغی او د همدې کال ټاکنې وګټلې.